اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، مونږه د پښتو خپل تورو دوه درې پروګرامونه کړي وو، یا پکې منځ کې نور پروګرامونه رالو، خو چې زموږ څنګه را یادېږي داسې به مونږ هغه پروګرام پې تاسو په وړاندې کوو. نو اوس بیا راځو د پښتو خپلو تورو له. دا ځکه ضروري دي چې دا توري تاسو وپېژنئ، نه له پښتو تاسو له درځي. مونږ به کوشش کوو چې پاتې رانه نه شي څه، چې کوم روزمره زمونږ دغه دي وینایي الفاظ، چې هغه مونږ ښه صحیح ولیکو. اوس مونږ عام دغه کې وایو چې پلانکي راله تحفه راکړه، پلانکي له هم تحفه ورکړه. دا تحفه چې ده دا د اردو دی، خو مونږ یې د پښتو په طرز کې وایو. پښتو کې دې ته وایي ډالۍ، تحفې ته ډالۍ وایي. دغه شان مونږ وایو چې په دې خبره سوچ وکړه، په دې خبره فکر وکړه، غور پرې وکړه. نو دې پښتو خپل دی غور سوچ د اردو دی، فکر هم د اردو دی، او یا خیال. نو د دې دپاره خپل لفظ د پښتو دی غور. په دې خبره باندې ښه غور وکړه، هله یې وایه. بل دی مونږ وایو چې ما سره اختیار نشته، دا کار د دې پلانکي په اختیار کې دی. دې اختیار ته وایي واک. دا پښتو کې مونږ وایو واک اختیار د چا، خو د پښتو خپل توری چې دی واک دی، دا د اردو دی. اردو کې هم بیا د اردو خپل نه دی، د پارسۍ دی، د عربۍ دی پکې، خو زموږ د پښتو خپل توری چې دی ناواک دی. مونږ یادوو چې شکل یې ښه دی، شکل یې نه دی ښه، د دې څیز د دې بنده. لکه مونږ مخ یې یادوو، څېره، پښتو کې ورته څېره وایي، او شکل د اردو دی. مخ ورته پښتو کې وي، او مخ دې ته مشاهده م وایي، څېره م ورته وایي. څېره یې ښکلې ده، مشاهده یې بدرنګه ده. مشاهده اکثر د بدرنګ دپاره استعمالیږي. چا ته سسیس پېش کول، دا زه چا له ورکومه، دا ورته پېش کومه. دې ته وایي په پښتو کې وړاندې کول. ما ورته دا وړاندې کړه، ما ورته خبره وړاندې کړه، خبره مې ورته پېش کړه. د دې دپاره وړاندې کول وینا پکار دي. بل دی ضروري، دا کار ضروري دی، دا کار ضروري نه دی. پښتو کې ورته وایي اړین. دا کار اړین دی، لکه کول غواړي، ډېر زیات ضروري دی، ډېر زیات اړین دی. پښتو خپل توری دی اړین. ښکاره، دا مونږ ته ښکاره دی، دا زمونږ نه پټ دی. پښتو کې ښکاره دغه هم په پښتو دی. څرګند، د دې دپاره هم لپس دی. دا هغه لفظونه ما لیکلي هم دي پکې چې کوم دوه دي، نو هغې مې بیا د اردو مې د هغې نه یې لیکلي، د هغې مې د پښتو لیکلي، او ورسره مې بل د هغې د پښتو، لکه ښکاره او څرګند. نفرت، د چا نه نفرت کول، دې ته وایي کرکه، د چا نه کرکه کول. د پښتو خپل توری چې دی کرکه دی، دغه د اردو دی. مونږ وایي بره کلی، بره وخېژه، هغه بره اوسي. دې ته پښتو کې بر وایي. بره خو معنه ده که نه، لکه د دې ځای نه بره، دا معنه ده. دې ته وایي بر، د بر نه بره وتی دی. او ښکته ته لر، لر او بر، چې کم ښکته دی، ښکته نږدې، دې ته لر وایي. چې د دغه نه باري، نو هغې ته بر وایي. مونږ سره په کور کې فرج، فرج ته په پښتو کې وایي یخچال، یخ چلن والا، یخچال، دا فرج ته وایي. ترجمه، د انګلیش نه په اردو کې ترجمه شو، د اردو نه پښتو کې ترجمه شو. دې ته وایي ژباړه، ژباړه ورته وایي، چې د انګلیش نه اردو کې ژباړه وشوه، او د اردو نه پښتو کې، دې ته ژباړه وایي.
اوس زما یو څیز ته ضرورت دی، ضرورت ورته لرم، دې ته وایي اړتیا. اړتیا ضرورت ته وایي. ښه، بنګله، غټ کور، شیش محل، ماڼۍ. ماڼۍ به د لوی کور دپاره استعمالېږي، د غټ کور دپاره. لکه بادشاهي کور چې دی شاهي، هغې ته هم ماڼۍ وي. بنګله ورته موږ وایو، هغې ته ماڼۍ وایي. او وړوکي کور ته جونګړه وایي، کاله ورته وایي، کور ورته وایي. ها، صلاحیته. د پلانکي سړي کې دا صلاحیت دی، دا صلاحیتونه دي. وړتیا، صلاحیت ته وایي وړتیا. او همدرد، ډېر همدرد سړی دی، ډېر همدرد بنده دی. خواخوږی، چې په خلکو خوږېږي، خفه کېږي. یا خیرخواه، د بل کس خیر چې لټوي، دې ته خیرخواه وایي. چې د بل خیر لټوي نو هغې ته همدرد وایي. خواخوږی چې دی دا همدرد دی. دا د پښتو خپل توري دي. ها، روزګاره، د څه روزګار کې، څه دنده کې. دنده د پښتو مونږ وایي دا پلانکی څیز ډېر اهم دی، دا کار اهم دی. اهم د اردو ټکی دی، خو د پښتو مهم، دا ډېر مهم دی. اهم مهم دا یو شی دی، خو د پښتو لپاره دا مخصوص شوی دی. ښه، بل مونږ وایي ایثار شه. څوک وایي ایثار، څوک وایي حصار. د دې دپاره پښتو بیا دا هم دي، اټال شه، ماتل شه. ما ته ماتل شه، ما ته ودرېږه، ما ته صبر وکړه، ما ته ایثار شه. یا لږ اټال شه، په مزه شه، ودرېږه. ښه، دوکان، دې ته پښتو کې وایي اټی. په کلي کې مې اټی پرانیستی، ښار کې څوک نه استعمالوي، خو دې کلیو کې خلک استعمالوي، په دې وجه اټی. ښه، کور ته، کور هم پښتو ټکی دی. خو کاله، دا هم د پښتو دی. کور ته کاله وایي. ښه، مونږ د کور برنډې ته وایو منډاو. منډاو کې مې کټ واچوه، منډاو کې کېناستمه، دالان ته مې کتل، د کمرې نه بهر شوم، منډاو کې شوم، برنډه. دا اصل کې د اردو دی، برنده دی، نه برنده نه برنډه جوړ شوی دی، نه دا خو د پښتو خپل دی، نه د بل لفظ نه جوړ شوی، د دې خپل منډاو دی. ښه، صحن ته، د کور صحن کوم چې ډاګی، هغې ته دالان وایي. صحن ته دالان وایي. چوپال یا سپرل، کوم کې چې څاروي ساتي، چې کورونو کې دي کلو کې، هغې یو چوپال واچي یا یو سپر واچي، هغې کې لاندې څاروو دپاره ځای جوړ کړي. ها، نیازبین، دا ماشوم ډېر نیازبین دی. نیاوا ته دی، ناویا ته دی. څوک نیاوا ته وایي، څوک ناویا ته وایي. نیازبین چې دی دا د اردو ټکی دی. نیاوا ته، ناویا ته، دا دواړه د پښتو دي، خو د علاقې د لهجې فرق دی پکې، بس ما ځکه دواړه ولیکل. ښه، تادي، تادي هم د پښتو دی. مونږ وایي تادي کوه، په ډېرو علاقو کې ورته وایي بیړه کوه، بیړه وکړه. دا د پښتو خپل توري دي. که مونږ دغه شان دا زده کړه او په عام وینایي الفاظو کې روزمره کې شروع کړو، نو دا خلک به واپس خپلې پښتو له راوګرځي، او زمونږ د خولو نه، د ژبو نه به دا اردو، د انګلیش، د فارسۍ دا لفظونه به وځي. او دې سره زموږ دا پروګرام ختم شو. انشاءالله آینده پروګرام کې به نوي الفاظ سره راځو. الله په امان.